الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عزتمندو دا کوم آیت شریف سمای تاسو حضور کی تلاوت کو، دا آیت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حج په موقع باندې نازل شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی هجرت په 10 کال حج تلاو. دی حج په ورځ باندې د جمعې ورځ و، د عرفې ورځ و، سدا آیت په نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازل شو، اليوم اکملت لکم دینکم. و یقینا نن ورځ ما تاسو ته کامل کړی تاسو دین. و اتممت علیکم نعمتي، او ما کامل کو، ما پوره کو په تاسو باندې خپل نعمت. و رضیت لکم الاسلام دینا، او ما غوره کو تاسو ته د اسلام دین. اسلام مو تاسو ته د دین په حیث باندې غوره. عزتمندو د موږ تاسو دین دا یو کامل دین ده، پوره دین ده. د ژوند په ټولو اړخونو، د ژوند په ټولو شعبو کې دا پوره ده. که هغه په ژوند کې د موږ تاسو په معاشره کې، که فردي شخصي ژوند ده، که کورنۍ ژوند ده، که اجتماعي ژوند ده د معاشره، او که د یو ملک د اسلامي معاشره کله خارجي ملکونو کفري ملکونو سره تعلقات دي، په دې ټولو لحاظونو باندې موږ دین دا پوره دین ده. شخصي ژوند که راواخلې، فردي ژوند که راواخلې، د هر شخص اسلام د ده د ژوند په ټولو اړخونو کې تفصیلي احکام لري. خوراک به څنګه کوې، څښاک به څنګه یې، ویده کېږې به څنګه، له خوب نه راپاڅېږې څنګه به یې، قضای حاجت به څنګه یې، عبادت به څنګه یې، روزه به څنګه یې، سلام به څنګه یې. تاسو په د خپل شخصي ژوند کې سوچ وکړئ، هغه د تا کوم حرکت ده، هغه د تا کوم سکون ده چې اسلام په هغې کې حکم نه لري. صحیح تفصیلي ویده کېږې به، ښی لاس به ترخی طرف مخ لاندې کې، قبلې ته به مخامخ سي، بسمک اللهم اموت و احیا، دا دعا به ووایې. چې راویښ سي په خپل ځای کې به کښېنې، سترګې دا به وموښې، الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور، دا دعا به ووایې. بیا که اوداسه ته پاڅېږې، که قضای حاجت ته ځې، اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. چې بیرته راوځې غفرانک، دا دعا به وایې. یا الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، حمد و ثنا هغو ذات لره ده چې له ما نه ضرر تکلیف لرې کو، او ما ته عفو بخشش و، ما ته صحت عافیت نصیب. دارنګه کې دا شخصي ژوند احکام که بیانوو په تفصیل سره، کېدای شي داسې څو مجلسونو کې بیان نشي، خو تاسې خپله ځان سره سوچ وکړئ چې هغه د موږ د ژوند کومه برخه ده چې تا په هغې کې تا ته یو سوال پېښ شوی، او تا د هغې پوښتنه کړې له یو عالم دین نه، او هغه تا ته تفصیلي جواب دا نه یې ویلی. عزتمندو کورني ژوند ته راسئ. کورني ژوند کې د خاوند د بیبي به څنګه تعلق وي، د بچانو سره به څنګه تعلق وي، مور و پلار سره به څنګه تعلق وي، دا ټول په تفصیل سره بیان شوي. یو داسې خبر نشته ده چې تو وایې چې په دې کې شرعي حکم نه ده معلوم، یا په دې کې وضاحت و توضیح نشته ده. دارنګه عزتمندو اجتماعي ژوند ته راسې، له کور نه بهر راوځې، کور کلي ولس ته راسې. په ټول ژوند کې چې ته له کومې مسلې معاملې سره مخ کېږې، په هغې کې اسلام تفصیلي احکام لري، اسلام تفصیلي احکامات لري. دارنګه عزتمندو د ملک په سطح که ته د اسلامي ملک، د اسلامي دولت له نورو کفري دولتونو سره
د تعلقاتو د روابطو څېړنه وکړې، تفتیش وکړې، تحقیق وکړې. اسلام په دې کې تفصیلي احکام لري. نو الله تعالی مؤمنانو ته فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. نن ورځ ما تاسو ته تاسو دین کامل کو او خپل نعمت مې په تاسو باندې پوره کو. وردیت لکم الاسلام دینا، او د اسلام دین مو تاسو ته خوښ. یو یهودي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وویل وای یا امیر المؤمنین، وای کدا آیت په موږ باندې نازل شوی وای په یهودو باندې، موږ بل هغه ورځ نه اختر جوړ کړی وای، ځکه دا دومره لوی آیت ده. په دې ورځ باندې تاسو دین کامل شوی ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وویل وای هغه ورځ ما ته معلومه ده په کومه ورځ چې دا آیت شریف نازل شوی ده. دا د عرفات د عرفې په ورځ چې دا د لوی اختر ورځ ده، او د جمعې په ورځ د نبی علیه الصلاة والسلام په حج کې جمعه او عرفه دا دواړه په یوه ورځ باندې ول، او د جمعې په ورځ نازل شوی. نو په دې ورځ باندې دوه اخترونه ول، یو لوی اختر و بل جمعه وله. جمعې تم اختر وایي ځکه جمعې او د اختر هیڅ فرق نشته ده. اختر کوم لمونځ وي، په جمع یې خطبه او پاکې کپړې او غسل دا ورته سنت وي. د جمعې ورځ هم همداسې ده، بلکې په فضیلت کې د اختر له لمانځه نه د جمعې لمونځ ډېر فضیلت لري. هغه واجب ده او دا لمونځ ده دا فرض ده. دغه خطبه سنت ده او د دې خطبه چې دا فرض ده. په هر تقدیر نو عمر رضی الله عنه داسې جواب ورکړو چې ته خو وایې چې موږ به په دې ورځ باندې اختر جوړ کړی وای. دا یهودي ویل. عمر رضی الله عنه ورته ویل چې موږ په دې ورځ دوه اخترونه جوړ کړي ول، هم د حج د لوی اختر ورځ وه او هم د جمعې ورځ وله. دوه اخترونه هم جوړ کړي ول. عزتمندو نو دا خبره ټولو مسلمانانو ته باید معلومه وي او په دې یقین وساتو چې اسلام دا یو کامل دین ده. د اسلام په یو شعبه کې هم ته له بل دین نه له بلې نظریې نه اخذ نه کوې، هیڅ مسله به له بل دین نه نه راخلي، په اسلام کې به نه ورګډوې. اسلام هغه ترکیب و تخلیط د نورو ادیانو دا نه مني، یا په اصطلاح ملاوټ دا نه د سره مني چې ته له بل دین نه یو څه راواخلې هغه په اسلام کې ورګډ کړې. الله تعالی فرمایي ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، او که څوک له اسلام نه غیر بل دین طلب کی دا بلدونه قبول نسی. وهو فی الاخرة من الخاسرین، دی به په آخرت کې له جملې د تاوانیانو نه وي، ځکه له اسلام نه غیر د بل دین غوره کړی. نو په ټول ژوند کې که تا فردي ژوند ده، شخصي ژوند ده، که د کورنۍ ژوند ده، که د معاشره ده، که د ټول سیاست ده، داخلي خارجي، د ملک په داخل کې د ملک په خارج کې، په دې یو شعبه کې هم ته بل دین ته رجوع نه کوې. ته چې بل دین ته رجوع کوې د تا نو عقیده دا ده چې اسلام کامل نه ده. ته چې بل دین ته رجوع کوې د تا نظریه دا ده چې اسلام په دې شعبه کې بل دین ته حاجت لري. عزتمندو دا آیت شریف افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. دا آیت په حق د یهودو کې نازل و. د دې هغه شأن نزول او قصه داسې وه چې یهودو ته الله تعالی دوه حکمه کړي وو. یو حکم دا و چې تاسې یهودیان به یو بل نه سره مړه کوئ، یو له بل سره به جنګ نه کوئ، له کافرانو سره به جنګیږئ، له نورو خلکو سره. د یهودو دین په خپل وخت کې چې دی لا تحریف و تغییر و تبدیل پکې نه و کړی، دا صحیح دین ولو. په هغې وخت کې الله ورته امر کړی و چې یو بل به نه سره وزنئ. او دویم حکم دا و چې که چېرته یو یهودی بندي سي له کافرانو سره، دغه نور یهودیان به دې ته چنده اچوي، پیسې به اچوي، هغه بندي به له قید نه راخلاصوي، هغه یهودی. دا دوه احکام ورته نازل شوي. خو دې یهودیانو به دا یو حکم نه عملي کول، خپل منځ کې به جنګونه کول، قتل و قتال به کول. د یهودو به له یهودو سره جګړه وه. چې بیا به کوم یهودی بندي سو،
بیا به سر راټول سول وای راځئ چنده واچوو. الله تعالی نه دي ویلي چې چندې واچوئ او بندیان را خلاصوئ؟ بندیان به په لاس د ظالمانو کې نه پرېږدي، بیا به چندې اچولې. نو الله تعالی دلته ورته وایي تاسې یهود عجب خلک یاست. الله خو درته ویلي چې خپل منځ کې جنګ و جګړې مه کوئ، او تاسې جنګ و جګړې کوئ، خو په دې کې هم د الله حکم ومنئ. او کله چې یو کس بندي سي بیا وایي راځئ چندې واچوو چې هغه له قید نه را خلاص کړو. ولې؟ وایي الله حکم کړی. نو الله خو اول حکم هم درته کړی و چې په خپل منځ کې یو له بل سره جګړې مه کوئ. نو الله تعالی ورته وایي افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. وایي تاسې ایمان لرئ په بعضې کتاب، په بعضې تورات چې چندې اچوئ، بندیان له قید نه را خلاصوئ. وتکفرون ببعض، او دا بعضې کتاب یا نه منئ چې کله د خپل منځ کې لانجه سي بیا په هغوی کې قتل و قتال کوي، یو بل وژنئ. دا خو دواړه د الله احکام دي چې آ به کوې دا به نه کوې. فما جزاء من يفعل ذلك منكم. وایي نو د هغو چا به څه جزا یې چې هغه دغسې کار په تاسو کې کوي. بعضې کتاب مني، بعضې نه مني، بعضې الهي احکام مني، بعضې نه مني. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. نو د دې خلکو جزا به نه کوم چې دا کار له تاسې نه کوي په دنیا کې، مګر د هغوی جزا به رسوایي په دې دنیا، او د قیامت په ورځ به دوی سخت عذاب ته واپس کیږي. د دې رجوع بازګشت به په قیامت کې سخت عذاب وي. او خبردار وما الله بغافل عما تعملون. الله د تاسې له دې کړو وړو، د تاسې له کردار له عمل کرد نه بې خبر نه ده. الله ته تاسې هر څه معلومیږي. عزتمندو دا آیت شریف اگر که په حق د یهودو کې نازل ده، خو حکم د دې عام ده، موږ تاسې ته هم ده. موږ به هم داسې نه کوو چې نیمی کتاب به منم نیمی به نه منم، د قرآن یو حکم به منم بل به نه منم. کتب علیکم الصیام به منم ځکه روزه په ما باندې فرض ده، خو کتب علیکم القتال فرض کړی شوی په تاسې باندې جګړه د الله په لار کې. هغه قتال به بیا نه منم، جګړه به نه منم، هغې ته به بیا له ځانه توجیهګانې کوم، هغې ته به بیا له ځانه خبرې کوم، د هغو به رد کوم. هر څوک چې داسې کوي چې د قرآن د حدیث د شریعت بعضې احکام مني بعضې نه مني، هغو ته به د قیامت په ورځ کې الله تعالی همدغسې وایي. په دې دنیا به حکم رسوایي ذلت وي، په قیامت کې به سخت عذاب وي. عزتمندو بل ځای الله تعالی فرمایي وایي ادخلوا فی السلم کافه. وایي تاسې داخل سئ فی السلم، دا د اسلام په دین کې، کافتن، کافه په معنا د جمیعا، په معنا د ټول. دا کافتن دا بیا دلته حال ده. تاسې په اسلام کې داخل سئ په داسې حال کې چې تاسې ټول په اسلام کې داخل سوي یاست. بیا دا کافتن یا و یا حال ده لفاعل دی ادخلون، یا حال ده لسلم لاسلام نه. دریم احتمال ده چې دا حال ده لدواو نه. نو په اول کې به معنا دسي ادخلوا فی السلم کافه، تاسې داخل سئ په اسلام کې ټول، یعنی ټول مسلمانان سئ. داسې مه کېږئ چې یو څو کسان مسلمانان یا نور نه وي، بلکې ټول په اسلام کې داخل سئ. نو دا کافتن به حال سي لفاعل دی ادخلون. که دا حال سي لسلم نه لاسلام نه، بیا به معنا دسي ادخلو داخل سي فی السلم په اسلام کې، کافتن په ټول اسلام کې داخل سي. داسې مه کوه چې نیمی اسلام مني نیمی نه مني، کوم چې د تا خوښ ده هغه مني، کوم چې په تا سختي و بوج ده هغه بیا نه مني. نه په ټول اسلام کې داخل سي. وای صحیح توجیه دا ده چې دا له دواړو نه حال کی، هم لفاعل ادخلون هم لسلم نه. نو معنا به دستی ادخلو فی السلم کافه، ټول داخل سي په ټول اسلام کې، ټول داخل سي یعنی او امت مسلمه ټول اسلام کې دننه سي، یو مه پاته کیږي. او بیا په اسلام کې په ټول اسلام کې داخل سي، که شخصي ژوند وي، که کورنۍ ژوند وي، که معاشره وي، که سیاست وي، که نظام وي، که خرید وي، که فروخت وي، که بیه وي، که شرا وي، که اخلاقیات وي، که عبادات وي، په ټول اسلام کې داخل سي. نو عزتمندو
په اسلام کې به څوک داسې نه کوي چې یوه شعبه یې رانیولي بل یې پرېښودلي نه. که سړی که مسلمانېږي هغه به په ټول اسلام کې داخلیږي. ته که اودس لمونځ کوې چې دا د الله تعالی حکم ده، په خرید و په فروخت کې هم د الله حکم منې، په بیع او په شرا کې، په اخیستلو په خرڅولو کې به دوکه نه کوې، په هغې کې به غدر نه کوې، په هغې کې به فریب نه کوې. ته که روزه نیسې چې د الله تعالی حکم ده، کتب علیکم الصیام، ته به بیا میراث هم ورکوې، میراث هم د الله تعالی حکم ده. الله تعالی فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اوږد آیت شریف د احکام په تفصیل سره بیان کړي، په اخیر کې وایي فریضة من الله، دا فرض حکم دی د الله له طرف نه په تاسو باندې. والله علیم حکیم، الله کامل علم والا او د حکمت والا ده. یعنی دا حکم چې کړی دا د الله په علم بنا ده او دا په حکمت بنا ده. هغه څوک اودس لمونځ روزې نیسي، اودس لمونځونه کوي خو میراث حق نه ورکوي او وایي زه دا نه منم، یا دا موږ په معاشره کې نسته، یا دا د موږ په پښتو کې نسته، یا دا د ما د پلارو په نیکه کې نسته، هغه دغه سړی ده. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. هغه سړی چې اودسونه لمونځونه کوي په بیع شرا کې دروغ وایي، دوکه کوي، چل کوي، فریب کوي، بلکې دا ګیره د دې لپاره پرېښودلي، تسبیح و سبحان الله د دې لپاره وایي چې خلک د ما دکان ته راسي او زه په دې ګیرو، په دې تسبیح، په دې سبحان الله او په دې ماشاءالله باندې دوکه کمه. بیا په دې طریقه له خلکو سره چلو فریب کوي، دا به په دغو خلکو کې داخلي. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تاسو په بعضې کتاب باندې ایمان لرئ او په بعضې باندې نه لرئ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. د دې خلکو جزا او سزا به بله نه وي مګر دا به دته به رسوایي راځي په دې دنیا کې، او په قیامت کې به سخت عذاب ته د ده بازګشت وي، دی به واپس کېږي. په اسلام کې به په ټول اسلام کې موږ داخلیږو. د اسلام احکام تجزیه نه مني. یو هغه مسله ده که چاته څه عذر وي، مثال یو څوک بوډای کمزوری روزه نسي نیولی، بوډۍ زنانه وي روزه نسي نیولی، بیماري وي نسي نیولی، هغه خو داسې نه ده چې ته یې نه منې، هغه خو الله بیرته تا ته رخصت در کړی ده، هغه خو د الله له طرف نه تا ته رخصت ده. او داسې موارد چې تا ته قطعا رخصت نه وي، په آنو بانو سره ته د اسلام یو حکم نه منې، له هغې نه ځان خلاصوې، دا د کامل ایمان، دا د کامل اسلام نښه نه ده، بلکې دا هغه اسلام ده چې هغه د الله تعالی په نزد باندې قبول نه ده. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. عزتمندو، دا مقدمه م د دې په خاطر باندې بیان کړه چې انشاءالله په راتلونکو یو څو جمعو کې به موږ د اسلام په سیاسي نظام باندې خبره کوو. اسلام عزتمندو مختلف شعبې لري. اول علماو د دې تقسیم کړی دی د مجموع اسلام 3 شعبو ته: عبادات، معاملات او اخلاق. عبادات دا بیا 2 قسمه کړي دي. یو اعتقادیات دي، ایمانیات دي، لکه موږ تاسو وایي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیره وشره. دغه ایمانیات سو، اعتقادیات سو. عبادات سو، په عباداتو کې اعتقادیات سو. دویم عبادات چې هغه عملیات وي، یعنی عقاید نه وي، هغه لکه اودس، لکه لمونځ، روزه، زکات، حج. نو د اسلام اوله شعبه هغه عبادات دي، چې عبادات بیا عقاید دي او اعمال دي. عقاید هغه ایمان، ایمانیات ورته وایي، او اعمال هغه لمونځ، روزه، زکات، حج. د اسلام دویم قسم هغه معاملات دي. معاملات راکړه ورکړه چې طالب بل شا سره تعلق وي، هغه لکه بیع اخیستل، خرڅول، چاته یو شی په اجاره ورکول، په ګروي ورکول، ګاڼه کول، له چا نه پیسې قرض اخیستل،
رهن کول، بی سلم کول، دارنګه دا سیاست په خپله معاشره کې دا کول، دې ته معاملات وایي. دریم هغه اخلاقیات دي، علم الاخلاق سی ورته وایي، تزکیة النفس ورته وایي. په احادیثو کې دې ته بابونه وضع کوي. کتاب الرقاق، رقاق جمع دی رقتن ده، رقتن نرمی ته وایي، باریکوالی ته وایي. هلته په دې بابونو کې په احادیثو کې هغه احادیث راوړي چې هغه ته ووایي د تا په زړه کې رقت راسي، د تا په زړه کې نرمي راسي. دا علم الاخلاق یا تزکیة النفس یا رقاق دا په اسلام کې یو شعبه ده. تعریف داسې کوي تخلی عن الرذائل او تحلی بالفضائل، لبدو صفاتو نه ځان خلاصول او ښه صفات په ځان کې را پیدا کول. بد صفات لکه بغض، حسد، کینه، غیبت، جبن، بزدلی، دا بد صفات دي. دغه صفات به څنګه له ځانه لرې کوي او ښه صفات په ځان کې راوستل، لکه اخلاص، صبر، محبت، جوادت، سخا، ایثار، داسې نور دې ته صفات حسنه وایي. دا به څنګه په ځان کې راولي؟ دا عزتمندو مستقل علم ده. لکه څنګه چې دا نور مسایل توضیح کېږي، دا هم باید داسې واضحه سي، دیم باید داسې تفصیل وسي د علم الاخلاق، د تزکیة النفس، د رقاق. مثلا حسد دا یو بد صفت ده، د دې حسد باید تعریف وسي، ته باید حسد وپېژنې. حسد په آیت و حدیث کې د دې څه حکم بیان شوی ده، د دې کوم قبائح د مضر اثرات دي، له دې حسد نه به څنګه ځان خلاصوم. د دې بالمقابل مثال اخلاص دا یو ښه صفت ده. اخلاص تعریف، د اخلاص حکم په آیتونو په احادیثو کې. اخلاص څنګه په بنده کې راځي، په څه طریقه سره به ته په خپلو اعمالو کې اخلاص راولې. د اخلاص اثرات څه شی دي؟ د مسلمان چې مخلص شو د ده په ژوند کې دا څه اثرات لري؟ مثبت اثرات. هلته به د بدو صفاتو منفي اثرات څېړي، بحث به کوي، او دلته به مثبت اثرات څېړي. دا عزتمندو د اسلام د احکامو هغه اول تقسیم ده، عبادات، معاملات او اخلاق. معاملات په دې کې بیع و شراء او خرید و فروخت دا ټول داخلي. سیاست هم دا په زمره په ضمن د معاملاتو کې راځي، چې انشاءالله بل وارې به په دې باندې تفصیلي بحث کوو. عزتمندو د روژې په ارتباط کې یو څو مسایلو د احکامو وضاحت غواړم. یو قدرمنو دا بعضې ملګري کله کله تپوس وکړي، وایي دلته ځینې خلک دي هغوی داسې مسله ورکړي چې که سړی پېشمني په ټیم باندې خوراک چښاک کول او په دغه وخت کې اذان وشو، نو دی چې دا کوم جامې په لاس کې ده یا کومه مړۍ په لاس کې ده، دا د نږدې خپل حاجت د پوره کې اذان سې روان ده، اذان به خپل کار کوي. بیا په دې کې دی وایي چې یو حدیث شریف روایت شوی. بالکل دا حدیث شریف ابو داود حدیث ده او محدثینو ورته صحیح حدیث ویلي په سند سره. د حدیث مطلب دا ده، وایي کله چې مؤذن اذان وکړي او ستاسې د یو په لاس کې جام وي، نو دی د دا جام نږدې، دا کاسه د نږدې تر څو چې خپل حاجت نه یې پوره کړی. یعنی که اذان روان هم وي، دی د خوراک چښاک وکړي. دا د حدیث ظاهري مطلب ده. خو عزتمندو علماو په دې کې دو توجیهګانې کړي. وایي د دې حدیث دا ظاهري مطلب نه ده مراد چې اذان روان وي او ته خوراک چښاک کوې. علامه خطابي چې لوی عالم ده د شافعي مذهبه، په معالم السنن د ده کتاب ده، په هغې کې دې ته دوه توجیهګانې بیان کړي. یو توجیه دا خبر چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي، دا یې په خپل وخت کې دا خبر کړي وه. د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دوه اذانه کېدو. یو اذان به په شپه کې کېدو چې هغه به اصلا اذان د پېشمني و. هغه اذان به بلال رضی الله تعالی عنه کول په رمضان کې، یا په ټول کال کې به کول. دا اذان به د پېشمني په ټیم و. دا اذان به و د دې لپاره چې ته راپاڅېږه ته پېشمنی وکړه. وایي نو دغه حدیث کې چې راغلي چې کله ته اذان واورې ته جام په ځمکه مږده
لاس نیمه لري که خپل حاجت پکې پوره کړه. دا د هغو اذان کوم چې بلال رضی الله عنه د پېشمني لپاره کول د دې چې هغه مراد. یا دویمه توجیه داسې کړې ده وایي کله چې اذان واورې او جام د تا په لاس کې وي یعنی مؤذن غلط شوی کانه. مؤذن خو کله کله نظر کار ونه کړي، مثال ټیم په لس کم داخليږي دی په شل کم ورته اذان شروع کړي نو هلته خو بله تا سره یو نقشه یو شی وي کانه یا تا ته هم دومره ټیم معلومیږي نو تا غالب ګمان داسي چې دا مؤذن غلط شوی ده. نو اوس که د جام او مړۍ په لاس کې دا مږ ده ځکه مؤذن هغه اذان بې وخته کړی ده نو ته خپل حاجت پوره کړه. او راغلو دا دریم صورت چې مؤذن په خپل وخت اذان وکړي او وخت داخل وي او که بیا خوراک چښاک کوي دا روزه دې ماته شوه تاله سره روزه نه ده نیولې د دې روزې قضایي بېرته په تا باندې فرض ده. د حدیث ظاهر دا علماو نه ده مراد کړی، دا دوه توجیهګانې پکې کړي دي. عزتمندو بله مسله د زنانه و د ماهواري په حساب باندې ده. بعضې زنانه په رمضان کې داسې ګولۍ وخوري یا انجکشن وکړي چې په هغې سره دوی هغه ماهواري هغه حیض چې ورته وایي او په میاشت کې په ترتیب سره سکونډۍ ته ناروغي راځي هغه بند شي. دغه کار جایز ده خو خبره دا ده چې له ضرر نه خالی نه ده. کېدی چې دا بیا کله د زنانه ته نورې بیماریانې پیدا کړي یا کېدی چې کله بیا وروسته بیخي دا بیماري پسې ختمه سي هغه توالد تناسل هغه ولادت بالکل ختم سي. ځکه په زنانه کې دا ماهواري راتلل په خپل وخت په خپل ټیم سره دا د صحت معنا لري، دا د کامل صحت معنا لري. ته چې هغه په خپله باندې په دوایي سره ختمه کې داسې ده لکه په زور چې سړی ځان بیمار کوي نو له دې نه ښه خبردار د سړی ځان وساتي. او بل عزتمندو که زنانه روژه نیولې وه د ورځې په 10 بجې 11 باندې دې ته ماهواري راغله دا روزه به دا خوري وروسته خوراک چښاک تر بیګا پورې کولی سي هیڅ مانع نشته ده قضایي به راګرځوي. او که زنانه بیماری روانه وه خو احتیاطنې پېشمنۍ وکړو خو بیماری بیا هم روانه وه صبح صادق هم بیماری روانه وه نه 10 بجې هم بیماری روانه وه 11 بجې ماهواري بنده شوه دغه پاته ورځ به دا روزه پسې نیسي خوراک چښاک به نه کوي خو قضایي به هم راګرځوي قضایي هم ورسره شته ده. او د سپینګیرو او د کمزورو بیمارانو مسله خو کړې وه. عزتمندو الله تعالی حکم روزه نیولل هم دي د الله تعالی حکم هغه روزه خوړل هم دي. که ته مریض وي ناروغ وي کمزوره وي نو دا بعضې مشران وي کمزوري وي زنانه وي هغه په زور باندې روزه نیسي بچیان یې ورته خفه وي لورګان یې ورته خفه وي ټول کور ورته خفه وي په دې باندې هم کله ضعف کمزوري راسي نو دا عزتمندو ښه کار نه ده. په دې کې الله تعالی له سړي ناراضه کېږي ځکه ته د الله تعالی رخصتونه نه منې. حدیث شریف کې راځي ان الله يحب ان يؤتى رخصه الله دا خوښوي چې د هغو په رخصتونو عمل وسي. دا رخصتونه الله را لېږلي دا داسې په دې باندې خلک عمل وکړي کمزوري. او بل عزتمندو فقها وایي عبادت دا اصلا عاجزي ته وایي. عبادت دا د الله تعالی په حضور کې ځان ذلیلولو ته وایي. لکه موږ اوس دا سر په ځمکه باندې ږدو دا خو الله ته عاجزي کوو چې یا الله زه دونه عاجز بنده یم خاورو ته ګوره او د ما مخ ته ګوره دا خپل مخ مې تا په حضور کې له خاورو سره برابر کړو او حال داسې په مخ باندې څوک یو ګرد نه پرېږدي خاشه پې باندې نه پرېږدي. عبادت عاجزي ته وایي. دغه کس ناروغ بیمار بوډا بوډۍ چې دی روزه وخوري په دې نیت باندې چې یا الله دومره عاجزه غریب مسکین یم کمزور یم د تا فرضي روزه نشتم نیولی دا خو د ډېره عاجزي وکړه په دې کې به الله تعالی دوی ته ثواب ورکړي او بچیان به ورته خوشحاله وي کورنۍ اهل فامیل ټول به خوشحاله وي هغه به ورسره په تنګ نه وي. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله په دې بیان کې څه زیادت نقصان شوی کې مختمافي وکړه نور خپله په مخته په دې باندې عمل را نصیب کړه په دې مبارکه میاشت کې د نیکو اعمالو توفیق مزید نصیب کړه ختمونه عبادات اطاعات ټول قبول منظور کړه. دلته مو یو ملګری او دوست وفات شوی
بیا محمد آغا په نامه باندې دعا ورته وکړي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله تعالی دې سیئات په حسناتو تبدل کړي، حسنات دې الله تعالی قبول منظور کړي، بچیانو ته، ورونو ته، اهل فامیل ته، د ټولو ته دې الله تعالی په دنیا او په آخرت کې عوضونه ورکړي، نور دې موږ تاسې بیماران الله تعالی دې ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.